سلام دوستانو، ستړي مشي، وخت مو په خیر. د چمن د خونړۍ پیښې وروستي جزئیات دې ویډیو کې راسره تر پایه وګورئ. راپورټونو کې ویل شوي د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د بلوچستان چمن سیمه کې سپین بولدک او چمن ترمنځ د تړلې لارې خلاف احتجاج کوونکو او د بلوچستان حکومت ترمنځ د خبرو له بریالیتوب وروسته احتجاج کوونکو هلته له 2 شپېته ورځو راهیسې روان پرلت پای ته رسولی. دغه پرلت نږدې 2 میاشتو راهیسې دوام درلود، خو د پنجشنبې پر ورځ په تاوتریخوالي واوښت چې مرګ ژوبله هم پکې رامنځته شوه. احتجاج کوونکو پر پاکستاني امنیتي ځواکونو تور پورې کړ چې پر ملکي خلکو یې ډزې وکړې او ځینې تاسیسات ته یې ور ورته کړ. په کوټه کې د بي بي سي خبریال محمد کاظم په چمن کې د روغتیایي چارواکو له قوله وایي دې پیښو کې د یوې ښځې په ګډون 3 کسان وژل شوي او 23 ټپیان دي. خو د پرلت کمیټې ویاند صادق خان اچکزی وایي 2 کسان وژل شوي او 10 تنه ټپیان دي. په یوه رسمي اعلامیه کې ویل شوي چې د کورنیو چارو صوبایي وزیر په مشرۍ حکومتي پلاوي د سوداګرو له استازو او پرلت کمیټې له غړو سره لیدنه کې ژمنه کړې چې د پیښې څېړنه به کیږي او مسؤل کسان به له قانون سره سم سزا وویني.